ناظرین دا قسم خبره دنیا ته فایده نه رسي ځکه وایي چې په دین کې ډېر احتیاط پکار دی. راځئ دا علما څه وایي دې باره کې مو واورو. راځئ چې وګورو. ما د مولانا بلورحمان صاحب خوب منلی دی ولې عالم دین دی خوب یې بیان کړی دی ما سره پنیر پروت دی څوک چې ګورې دي نن ښودلی شي نن هغوی ما په خوب کې د آدم علیه السلام سره په ټلیفون خبرې شوي دي ما د آدم علیه السلام سره په ټلیفون باندې خبرې شوي دي اوس به دغه شخصیت هم څه شعري 5-6 साल पहले गालिबन मैं बन्नू में था रात को मैं सोया हुआ था तो मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुझे फरमाते हैं तुम क्या चाहते हो. मैंने कहा अमन चाहता हूँ. उसके बाद लाइन कटी नहीं लेकिन खामोशी का एक वक्फा आ गया. मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ तो बेअदबी है खामोश मुसलसल रहूँ तो लाइन कट जाएगी तो मैंने सलाम किया. फरमाया इंतजार नहीं कर सकते. زمونږ د دارالعلوم دیوبند محتمم مولانا یعقوب نانوتوي رحمت الله علیه هغه له دوی اندوان نه لوته یې مونږ ته جي دا دعا وکړه چې مونږ پیغمبر بېګاله خوب کې وینو ستاسو مونږ به ایمان نه وړو هغه ورته ویې پرېږدی د لاسونو نه یې ونیول ډډې ته یې بولته او د رسول الله ملاقات یې ورسره په ویښه باندې وکړه.